د خوشحال ملي ادبي مکتب. په دې مکتب کې په نظم او نثر ډیر آثار لیکل شوي او ډیر پیاوړي کسان پکې روزل شوي دي. د خوشحال خان ایډیال پرمختللی و، کوم چې بنسټ یې د ایښی دی. په 11مه هجري پیړۍ کې منځته راغلی او بنسټ ایښودونکی یې د پښتو ژبې پیاوړی شاعر او لیکوال د تورې او قلم خاوند خوشحال خان خټک دی. د نوموړي ادبي لاره د زامنو، لمسیانو او نورو پلویانو د زړه په وینه او مینه پاللی او د خوشحال ادبي مکتب یې جوړ کړی دی. په شعر کې د هجري، عبدالقادر خټک، صدرخان خټک، سکندر خان خټک، ګوهر خان او نورو غوندې پیاوړي پهلوانان رامنځته شوي او په ساده نثر کې خوشحال خان خټک، افضل خان، قادر خان او نور خلک پیدا شول او د یو مکتب پیروي یې وکړه. ادبي ځانګړنې: لومړی، د نظم او نثر نیمګړی طرز چې پخوا موجود و په دغه وخت کې اصلاح شو. نثر خوږوالی پیدا کړ او له نیمه منظوم حالت څخه راووت او د محاورې یعنی خبرو اترو شکل یې غوره کړ او نظم هم ساده والي ته مخه کړه. خوشحال خان ویلي دي: که د نظم، که د نثر، که د خط دی، په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. د خوشحال خټک په ژبه برکت شه چې ویل کړه په پښتو له هره بابه. دوهم، پښتو شعر د شکل په لحاظ هم په دې دوره کې پراختیا وموندله او یو شمېر ابتکارونه رامنځته شول، لکه خوشحال خټک چې په یو بل ځای کې ویلي دي: رباعي ده که قطعه که مصنوي ده، همګي واړه ګوهر دي دور ولال. دریم، مضمون له پلوه هم په دې دوره کې د ژوندانه ټول اړخونه راڅرګند شوي دي. په دې پړاو کې ډېر آثار لیکل شوي دي او د پښتو ادب نړۍ ښه رنګینه شوې ده. خلک د اجتماعي او د ژوند له نورو مسایلو سره اشنا کړل چې دلته له ډېرو مسایلو څخه تیریږو. راشه وغړوه سترګې د جهان ننداره ګوره، چې ښایست لري په ستورو د اسمان ننداره ګوره. څلورم، د دې پړاو په آثارو کې ملي احساسات، د پښتو او پښتونولۍ روزنه هم شته. په خپله د خوشحال خان او ځینو نور آثار او اشعار له ملي جذباتو څخه ډک دي. پنځم، د حماسي احساساتو بنسټ په خپله خوشحال خان کېښود او پیروانو یې بیا پسې تعقیب کړ. شپږم، انتقاد او هجوه په دغه وخت کې ډېره را اړول شوې ده او د مغولو د زور زیاتي په هکله دغه موضوع ډېره زیاته په ډاګه څرګنده شوې ده. اووم، د ادبي ارزښت له پلوه د دې پړاو سبک تر ټولو جامع او ښه دی، په دې معنا چې هم یې د معنا خوا او هم یې ادبي او شعري اړخ پوخ دی. اتم، د دې پړاو سبک په تخیل کې هم ډېر پیاوړی دی. ډېر لوړ او نزاکته ډک شاعرانه تخیلات پکې شته دي. په خپله خوشحال خان ډېر نوي مضامین په تخیل کې راوړي دي او خپل سبک یې د لوړ او ښه نازک تخیل په ګاڼه بشپړ سمبال او ښکلی کړی دی.